کچکند پنجشير یا پنجشير. پنجشير د 15 رودونو یا نهرونو په معنا دی چې د لوی احمد شاه بابا په مالیاتي دفتر یا دفتر کې هم پنجشير کښل شوی دی چې اړول شوی بڼه یې پنجشير دی، خو ځینې ساده ګوټي او نالوستي یې د پنجشير په نوم 15 زمریان بولي. په 1398 زیز یا عیسوي کال ګوټ تیمور د خاواک له لارې د کتور پر وګړو چې کافران یې ورته ویل او په کافرستان کې اوسېدل برید وکړ. ګوټ تیمور د خاواک او پنجشير له لارې کابل ته ورسېدی. ابن بطوطه پنجشير اوسنۍ پنجشير د 5 غرونو په معنا راوړی دی. د پنجشير لومړی برخه پنج چې د پنج او پنج په بڼه هم دود لري. پنج په پنجاب کې چې لومړی برخه یې پنج ده. اوس خپل پنجاب یو امپراتوري ده چې پر پښتنو، سندیانو، بلوچستانو او سرایکانو باندې واکمني کوي. د اسلام د راتګ سره د پنجاب د نامه باندې زدکوش و، خو تر اسلام ډیر مخکې په 3019 مخزیز یا قبل المیلاد کې چندراګوپتا ونیوی. بیا په 2 مخزیز یا قبل المیلاد کې د ساکانو نامتو ارغنداوي شهنشاه عزس په ارغنداو کې لوی شهنشاهي رامنځته کړله او په 58 مخزیز یې خپل لوی واکمني له ارغنداو څخه تر پنجاب پورې پراخه کړله. بیا ګندپارس د سیستان څخه تر سند، پنجاب او باسین پورې خپل لوی واکمني پراخه کړله. بیا ستر یبتلي پاچا ترمن زابلي لوی افغانستان تر پنجاب پورې وغځاوه او په سیالکوټ کې یې وسکوښتلې. بیا په 1011 زیز یا میلادي کال کې سلطان محمود غزنوي پنجاب ونیوی. بیا بابر د 1520 زیز څخه تر 1525 زیز پورې ټول پنجاب ونیوی. بیا په 1948 زیز کال پښتون شهنشاه لوی احمد شاه بابا د پنجاب د مالیاتو ټولونه و میر میمنو معین الملک ته وسپارله او په 1915 زیز یې پنجاب په احمدشاهي واکمني پورې وتاړه. شاه شجاع په 1804 زیز د 10,000 لښکر سره کاشمیر او پنجاب ته ولاړی او سند یې بیا ونیوی. پنج په پنجاب کې د کندهار هغه واله ده چې د پنجوایي ځینې کلي او په تېره بیا زلخان اوبه کوي. پنج په پنجای کې چې د پښتنو یو ټبریزه لړۍ ده. پنج په پنجتار کې چې په 1840 او 1858 زیز کلونو کې پښتنو د انګریزانو سره خونړۍ غذاوي پشي کړي دي. پنج په پنجدک کې چې لرغونی نوم یې پنجکند دی چې په ساکي ژبه کې ښار ته وایي چې اړولې بڼه یې کند چې په سانسکریټ کې کانټا ورته وایي. نو کند د محلې، قریې او ناحیې په معنا ده چې ریښې په سمرقند، تاشکند، روهیلکند او دایکند یعنې دایکندي کې خوندي دي چې د اوستا لرغونې بڼه یې کند او پښتو مصدري بڼه یې کندل او کیندل ده. روسانو د امیر عبدالرحمن خان د پاچاهۍ پر مهال په 1815 زیز پر افغانستان باندې برید وکړ او د ذوالفقار خواته یې آق رباط ونیوی او پنجده یې لاندې کړله. پنج په پنجشیر کې چې یعقوب لیث صفاري په 803 زیز کال ایکی یا سکه پکې وسکوښتله. پنج په پنجال کې چې د روهیلکند لرغونی نوم او یاد یې په مهابهارت کې شوی دی چې بیا کټیر یاد شوی دی. پنج په پنچایت کې چې په لرغوني هند کې یو 15 کسیزه مرکه وه. پنج په پنجګوره کې چې یوه نامتو پارو پامیزي سیمه وه. پنج په پنجوایي کې چې د کندهار یو لرغونی ښار دی. لومړی برخه یې پنج او دوهمه برخه یې واده، خو بیا هم دلته یو واله ده چې د کندهار په لویدیځه خوا کې بهیږي چې د ارغنداو له راده څخه اوبه اخلي.
پنج یا پنج په پنچه سدهان تیکه په بي یعنی کتاب کښې چې 1500 کاله پخوا په 1505 زیز یعنی عیسوي کښې هندي ریشایي یعنی شاعر او ستورپوه کښلی و او د افغان نوم یې د اوغان په بڼه پکښې یاد کړی دی. د همدې ریشایي شاعر دوه په بي ابو ریحان البیروني په عربي ژباړلی دي. پنج په پنجشیر کښې ابن بطوطه او ابوالریحان البیروني د پنجتهیر په ډول یاد کړی دی چې معنی یې 15 غرونه ده، خو ځینو پوهانو یې دوهمه برخه هار، هیر او هور بللی دي چې د اور معنا لري. پنجشیر، پنجګهیر، پنج سهیر، پنتهیر هم نومېدلی دي چې د لوی احمدشاه بابا په زمانه کښې پنتهیر کښل سوی دی. پنتهیر د نهرونو یا رودونو معنا هم لري. په حدود العالم کښې پنجهیر او هاریانه هغه دوه د کانون یا معدنونو ډک ښارونه ول چې رود یې په منځ کښې بهېدی چې تر هند پورې رسېدی. د غزنویانو تر زمانې مخکې د پنتهیر نوم کچکن و. پنجشیر د بندهار په بڼه هم کښل سوی دی چې د پروان، اندراب او غوروند یعنی غوربند په شاوخوا کښې یوه سیمه وه. پنجشیر د البنجهیر، بنجهیر او پنجهیر په ډول هم کښل سوی دی چې اوسنۍ بڼه یې پنجشیر نومېدلی دی. د پنجشیر افسانوي کیسې وایي کله چې سلطان محمود غزنوي وغوښتل چې د سلطان په نامه یو بند جوړ کړي نو د شاوخوا څخه یې زښته زیات وګړي راوغوښتل، مګر له کچکن یا کچکن څخه یوازې 15 تنه راغلي ول. نو محمود ورڅخه وپوښتل چې نور څه سول؟ نو دوی ورته وویل چې موږ 15 تنه د ډېریو کسانو په اندازه کار کوو. نو سلطان محمود وویل چې دا 15 تنه داسې ایسي لکه د زمریانو غوندې چې کار کوي، ځکه یې کچکن په پنجشیر ونوماوه. او کله چې دا د سلطان محمود 15 زمریان مړه سول نو بیا پیران او خواجګان ځینې جوړ کړل سول چې خواجه ابراهیم یې په اربند کښې ښخ کړ، خواجه صفا یې په درآب کښې، خواجه ګلولي یې په تل کښې، خواجه عارف یې په عارف کښې او خواجه احمد یې هم په لوی استانه کښې ښخ کړل. بیا یې د سیمې د امتیازاتو اخیستلو له کبله 15 زمریان په پنج او یا مشهور کړل. خو د احمدشاه بابا په زمانه کښې دا سیمه د پنتهیر په نامه یادېدله او دا چې سلطان محمود کچکن په پنجشیر نومولی دی دا بیا بیله افسانه ده چې په تاریخونو کښې یې هیڅ بیان نسته. دا د پنجشیر لنډه پیژندنه او ډېره مننه.